ستا لمن ته اچولی دا خپل ځان دی ستا دی زما نه دی که دانا دی که نادان دی چا پیژندم زه چې عاشق نه وم په جهان کې اوس مې ستا له رویه نوم رسوا په درست جهان دی ډېر همزولي لاړه د مجنون بې نامو نقشه عشق دی چې مجنون لره هم نوم دی هم نښان دی واړه د خپل ځان په نظر بوله که دانا یې ای عبدالرحمانه جهان ټول عبدالرحمان دی. ډېرو ګرانو کتونکو نن مونږه په پورن نیمکلي الوچ کې د محمدعلي خان او پرویز خان چې مشر ورور شهید پیر محمد خان و د هغوی په حجره کې د پولن خلکو سره او د نیمکلي الوچ پښتنو سره ستاسو مخمخې کوو د ایویټي خیبر د غاړې ګرانو کتونکو د پورن خلک ډېر سپېڅلي ډېر ښاغلي میلمه دوست پورن د ډاکټرانو کلی دی پورن د انجینیرانو کلی دی پورن د ډېرو درنو خوږو مشرانو کلی دی پورن د سندرغاړو کلی دی پورن د شاعرانو لیکوالانو کلی دی. ډېرو ګرانو کتونکو تاسو سره نن د پورن ولسونه چې په دې حجره کې راټول شوي دي مخمخې در سره کوو. حجره ده محمدعلي خان ناست دی پرویز خان ناست دی نور مشران شاعران لیکوالان ناست دي ډاکټر صاحب ناست دی نو خبرې به کوو د حجرې. نو محمدعلي خان وروره دا وایه پورن نه خو عام خلک نه دي خبر چې پورن کې ودونه څنګه کیږي غم څنګه دی ښادي څنګه ده نو چې دا ټول پښتانه خبر شي چې پورن کې څنګه پښتانه اوسیږي او د دوی د ژوند جواک طریقه څه ده د دوی تاریخ څه دی د دوی جغرافیه څه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه د ایویټي خیبر تاسو ټولو ټیم ته د دې خپل ټول وطندارو د ټول پورن د علاقې د طرف نه ستاسو شکریا ادا کوم. ډېره مننه چې تاسو دا غرونه کراس کړو او دلته رالی او زمونږ د حالت تاسو په خپله کتل غواړئ. پورن د الله رحم دی دا شانګلې حصه ده د ضلع سوات حصه وه اوس شانګله ځان له ضلع ده او پورن نوم الله تعالی موږ له داسې راکړلی چې د پورن معنا د 14مې سپوږمۍ ده. دا ډېر ښایسته علاقه ده خصوصا اګست کې که تاسو وګورئ دې کې بلکل کمر نه ښکاري ټول شینوالی ټول دغه ډېر ښه فصلونه. نمبر دویم زمونږ الله کرم دی بلکې دا پیغام زویم چې ټولو دنیا ته زمونږ ورسي چې زمونږ د دې علاقې خصوصا د ضلع شانګلې خصوصا زمونږ د پورن د ودونو رواج هغه څه په عجیبه ښکلي ډول دی که زه د ځان نه والم زما دا ټول وروڼه ناست دي مشران ناست دي نو زه به دا ووایم چې زمونږ ډېر اسان رواج دی. زمونږ د خپل کور ودونه په خپلو کورنو کې ورکوو بیا په خپلو کورنو کې زمونږ د جهیز دا پروګرام دی چې زیات نه زیات یو سړی چې مهر کوي نو به د 2 تولو نه سوا نه وي. موږ خپله ما بله ورځ زما خپله روی روا د شعر د پرویز خان لور 4 تولې کالی موږ اغوستی دی دې نه زیات نه. که زه یم چې دا ټول خلک داسې راجمع شي او دا رواجونه دا کم تړلي رواجونه چې دا ختم کړي یو خو به په ټیم اساني به پیدا شي په ټیم به د هلک او د جینۍ واده کېږي. بیا زمونږ په خپلو کورنو کې ټول موږ د وس خاوندان یو بې وسه نه یو هر سړی هر څومره تولې کالې کولی شي
خو زمونږ په خپلو کورونو کې چې کوم ودونه زمونږ ترونو زامنو مونږ یو بل ورکړي دي او مونږ جینکۍ ورکړل دي هغه یې کړل دي نو زمونږ هم دغه رواج دی چې مونږ دغه څلورو نه د 7 کالو پورې دا د ټول پورن دا رواج دی دا رواج ماتول زمونږ د ټول پورن کې دا ټول مشران کشران ناست خدای رحم دی په دې کې دا رواج ماتولو ته مونږ نه پرېږدو ځکه چې دا زما خپلې لورکۍ واده و یقین وکړه ما وله یوه استري یو لیمپ اخیستی یو استري یو لیمپ اساني ژوند کې پیدا شي ټولو خلکو ته پیدا شي زمونږ یعنې دا د دې دپاره دا د دې دپاره زه دې خلکو ته یم چې ډېر خلک ډېر ځایونو کې ما داسې لیدلي دي چې هغوی واده د دې د لاسه نشي کولی چې لور یې پیغله شي او هغه جهیز د لور نشي ورکړي او هغه مطلب دا دی چې په هغې سره سیستم خراب شي او هغه ډېرو پیسو ته لاړ شي د هغې سره د ټولې دنیا هغه رواج کټ شي او هغه ډېرې پیغلې شي او هغې سره نور حالت هم خراب شي دا زمونږ د ودونو رواج دی د غمونو رواج زمونږ هم دا دی چې زمونږ غم وشي میلمانه راشي چې لرې سړکونه نه وي دغه نه نو په غم په خاوند هغه بوج نه اچي په اسانه سره غم وشي دعای خیر وشي 2-3 ورځې غم چې د لرې خلک خپل خاص خلک ناست خو هغه سڼګاڼه لاله هغه قصې نه چې د هغې سره غریب سړي ته هغه علاقې ته نقصان نه سي نو لهذا که زه دا ووایم چې دا په ټول وطن کې دا رواج جوړ کړی شي چې د ودونو رواج اسان کړی شي د جهیز اسان کړی شي نو دا به مطلب دا دی چې دا به ډېره ښه خبره او په دې سره به امن هم راځي دې سره به سکون هم راځي مینه هم پیدا کېږي دې سره به مینه هم پیدا کېږي او دې سره ترقي دې سره ترقي قوم کوي نو دا زموږ د دې رواج د ودونو د دغه او ډېر ښه خبره او دیو که پکار دي چې څوک هم دا اوري ګوري چې هم دقسې کوي ځان ته اساني پیدا کوي او نور څیزونه په پښتانو کې احساسي کمتري پیدا کوي نو احساسي کمتري پیدا کول هم نه دي پکار او برتري هم نه ده پکار پښتانه پکار دي چې اعتدال سره اوسېږي ډېره خبره یې وکړه خو ټنګ ټکور والا راغلي دي پرویز خان وروره نو دوی خو مو هڅوئ که نه نو نیمشا ته به خواست وکړو که نه محمدعلي خان ټیک ده جي چې ټپي وکړي او چاربې ته وکړي دواړه وکړي